دا پیزان چې پاش شو تاسو کې چې مړ وشي دا پیزان بوزي درې درې سپارې پیوای چې ثابت ختم ولا و دا لکه دا علما ناشتي که یو سړی ایمان تیر کړي نه او سپارې ویل څه کې کدا قران ورته پسینم په قبر کې کېږي خدای به پریدي ها نه نو ته په خټ کې دل ورجو خدای دوکه کې او چې درې سپارې په ما وې نو هغه 2 روپو باندې ته خدای دوکه کې مونږ سره کې څه وایو زمونږ د بلکې ستاسو د ثوابای کې د بازي دي کنه سقات نشتا او سقات شتا یو بزرگ پکې داسې دی چې شتا سقات شتا ادا سي غرمبيږي سب بزرگان پکې داسې دي چې ونشتا حرام شرک حرام ورته مې الکه پارام کې نه سړی توپ س عقل درکشتا دا مړی خدای اسم نه بخ دا مړی نه بخلی نو پرې د چا خوار غریب خو پکې کارو شي ظالمانو ولې د طالبانو دشمنی په ژوند خو دوی مولا لانه نه ورکې خو چې مړی پکې وشي ډېر خشي نرم شي یو 15 روپۍ طالبانو ما سره طالب روانو لسو لوټې ورکړی په جنازه کې ما ته مولوي صاحب مالا ویلر د لخ پیو غځي چې مړی مزویل مړی دوی ته وایي لوټ ته خو ګورل کړاکېدار لوټ لوټ ته خو ګور خدای دې وبخ نو مال چې مړی پکې وشي ډېر په داس خاتونو بخلی کی لازمون دی بلکې بل رواج هغه دورک ماما دا سکے وہی چې دا قرآن لاندی او دا پی لگی پیسے کی دی نو چې وی ګرځي راوی ګرځي دی تهیله وی نو دا 500 یا 500 15,000 جوړی شي ګوره خدای غفور الرحیم دی مال د وس د 100,000 د سقاطو او راوی وسته 200 بل دا چې تپ دی خطبه کې یو ټکی وي چې د فرض ول واجب ول سنت ول مستحب ول منظورات بلکې جميع حقوق د باری تعالی چې لازم شوی په ذمہ د دې حاضر متوفا د حين تر بلوغه د وخت تر مرګ پورې خایګي د شان د مسلمان سره چې اکثر به ادا کړی او بعضی به ورزنی فوت شي هینه قاضي صاحب کدا ټکه زه د هغه چا متعلق وایم چې ما ته معلوم نه نو ظن المؤمنین خیره لاندې خورازی کنه په مسلمان د خیر ګمان کوه او چې کوم یو د مور نه پیدا یو مړم زما مخ کې شي او پیدام زما مخ کې د داغه نه لوی آرامي اډوینه او زه دا ټکی ویم دا دروغ نه ویم نو تمن څه وایا دروغ دي اسنه چې تر پسې بیا وروسته ډرامي دا زه دروغ ویم کنه زه نه پیژنم او زه ویم چې یاره کې دې شي مسلمان دې خبي کړي چر او چې زه ان اولین پیژنم او زه هم خایګي د شانه د مسلمان سره نو دا دروغ دي کنه نو دیو جنا عزیزانو دا شګی دي چې مونږ هم تاسو ته پخترګو کې اچو او تاسو هم بیوقوف قوم یې مونږ درنه په یو رنگ کې بیوقوف جوړ کړی دی سرمایدارو درنه په بل رنگ کې بیوقوف جوړ کړی دی کدی حکومت ته د ګدون علاقې سره مینه او محبت وې او دای ایمان وې چې دا علاقه پاسمانده علاقه ده دا د آباد شي پکار دوی تدا نو چې کروڑپتیانو ته اربونه روپۍ د بانک قرضې ورکړي نو دا به د غندب خلکو له قرضې ورکړي او کارخانه به د غندب د خلکو په لاس جوړې کړي وکړه کدا سي نو د سلیم سیف الله څخه کار دی چې د کرک نه راغی او په غندب کې چې د کارخانه جوړه کړي ده کنه د سلیم سیف الله خرورا متیازی بلی او خود صدر صاحب زوم دے کت څه شی دی انور سیف الله زوم دی نو صاحب د دنیا ماغه خانانو نوابانو لای بیا ورکړي عربونه روپۍ بیا قرضې مغوی لا ورکړي کارخانه جوړ کړي د منګکوري بچو منګه کا خاور کنه او خاور دې پدا کنه همغه خړوي او خړ پاتې شوي کورې د لوران کو غاپی مم در باندې بند کړه او دلته هم د لس در نه کړه
او دا MNA روونی سي روینی سي او ورته وایه چې د سپېږمو کې د پیزوان اچوم او په سړکو دې راکاږم یا په ګندون کې به کارخانې چې دي د هغه خلکو جوړیږي چې کومو خلکو باندې د اپیم کار بند شوی دی. که داسې نه ده نو خوار وی او خوار یې کړي او خدای به نورم خوارئ که خیري. تو اوس ووایه په ایمان چې قاضي فضل الله نه زما د ماما زوی دی او نه مې د ترور زوی دی او نه مې د چاچي زوی دی، هیڅ نه دی. لیکن قاضي فضل الله غوندې په صوبه سرحد کې په مولا دنیا کې داسې سر پیدا کړي شته عرفن مولا. نور مونږه ډله کوي خو په ضربه یضربو پوهېږو یا په عربي پوهېږو. دی زمونږ نه په ټاپ په دی دی چې دی بهترین قانوندان او انګریزي خوانم دی. ټیک شو د فلرمان په سر باسو پلانې پکار دی پلانې پکار دی مال ټولو نه مخکې زماتې توبه ده خو په ټول پاکستان کې د فلرمان غوندې سر پیدا کوي. داسې جری داسې پوی داسې ذکی داسې سر پیدا کوي مونږ ټول به تې توبه وباسو. داسې نډر د ضیاءالحق په مارشالله کې مونږ ضیاءالحق ته تخت و بخت برقرار دعاګانې کولې او فلرمان د ضیاءالحق په جیلونو کې پروتو که نه و پروت. نن په دې کارخانو کې د هغه خلقو بیسی دي. نو زما عزیزانو دې ته سوچ وکئ. مدرسه ډېره ښه ده ستاسو په تعاون چلیږي. اخیری کې درته یو اپیل کوم پر ورولۍ که غلط ویم دا علما دې اوس وایي چې ته غلط وی زه به خپل الفاظ واپس والم چې مړی در کې وشي مړی څومره خیراتونه او کلی راغوښتل وغیره وغیره دا ستاسو ملکي رسم دی ملکي رواج دی. هغه پیسې د مړي د خیرات د مدرسې له پې سپارې والی قرآنونه پې والی کتابونه پې والی مدرسې فنډ کې ورکوي. دا به صدقه جاریه شي چې دا ځای تر څو پورې آباد یا الله به ثواب ستا مړي ته قبر ته رسوي. ټیک شو کوئ به داسې دا مه وایه چې خلک به څه وایي چې بې ګوره بې کفنه یې ښه. دا د ښځو خبرې دا سپینګیري نه دي دوی بې ګوره به سپینګیري اورېږي لږې پستي دي دي خو غاښونه نشته نو په دغه ورځ د دم لږه منوګی غوړی شي. بې ګوره بې کفنه یې ښه خو ډېر ښه دی. ما نه رستو زما خیرات چې دی هغه د جومات او مدرسې ته حواله شي ما د خدای 1 کروڑ ځل بې ګوره بې کفنه مړ کړي. کفن چې مړي له راوړی هغه پیسې پې دې کتابونه او سپارې والی او قرآنونه پې والی هغه د کفن پیسې هم دې ته وقف کوي. مړي له کفن خپلې وینځلې جامې او دا خپل صادر ته تاو کوي دا کفن دی. ټیک شو که ته وایي کفن به نه راوړي ورته نه دا ابوبکر صدیق نه لوی مړی به چېرته پیدا شي پیدا به شي. ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه وصیت وکړ چې زه مړ شم خپل لنګ او کمیس او صادر کې مې تاو کوي او د پیغمبر په خوا کې مې ښخ. دا زمونږ جامې دا زمونږ کفن دی دا زمونږ صادر دا زمونږ کفن دی.